تقریبا یو ساعت کېږي چې موږ را رسېدلي یو. دا یې څویم ځل دی چې غر راخوېږي. داشتن یعنی طوره که شما میبینید ډېره غټه تیږه راغله. تاسو لږ لاره پرېږدئ. ټیلر په دغه لاره نه لیدل کېږي دا نن، ځکه لاره بنده ده او په دغه لاندې فرعي لاره نشي کولی عبور وکړي. آیا هغه تجاران چې په ټیلرو کې مال لري هغه بیخي بند دي که نه په لته بند لاره ورته اجازه شته؟ څومره فرق پکې راغلی؟ پرون ډېر راغلی او که شپې؟ نه شپې ډېر راغلی. وزیر صاحب سره مرکه وکړو. وزیر صاحب خپله راغلی دی او غواړي د خپلو هیوادوالو په خدمت کې اوسي او کار وکړي. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو. نه مننه چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسئ. او درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې یاستئ، د کابل جلال آباد لویه لاره کې غر د ښویدو په حالت کې دی. یعنې د پلچرخي د دروازې تر 3 کیلومترۍ سیمه ده چې دلته غر راخوېږي او په شیبه شیبه نور هم امکانات شته چې نور هم غر راوخوېږي. لکه څنګه چې تاسو همدا اوس په تصویر کې ګورئ، تقریبا یو ساعت کېږي چې موږ را رسېدلي یو. دا یې څویم ځل دی چې غر راخوېږي او ډېره زیاته دوړې جوړوي، ګڼه ګوڼه جوړوي. او د اسلامي امارت له خوا نه دلته یو فرعي سړک جوړ شوی دی د مسافرینو د هر ډول تګ راتګ لپاره کولی شي چې د کابل څخه جلال آباد ته او د جلال آباد څخه کابل طرف ته عمل وکړي. درنو لیدونکو موږ هم شیبه په شیبه تاسو ته تازه حال دغه ځای نه راخلو او کله چې غر راخوېږي هم دغلته نور څوک کارکوونکي په کار بوخت دي او زه ټولو سره خبرې اترې کوو. نو تاسو هم راسره تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. دلته چی کوې؟ دلته کباړ پسې راغلی او موټر نه و نو بېرته لاړم پارک ته لاړم. نو لاړ شه که نه چی کوې؟ غر راخوېږي. ما پارک یو موټر هم نشته، هېڅ شی هم نه ځم کور ته. خو لاړ شه همداسې پیاده لاړ شه که نه، خلک پیاده روان دي، موږ هم پیاده راغلو. دلته موټر راځي د آتش موټر روان ته یم بیا یې مې اړې پورې. بیا دې وړي؟ ډارېږې نه د غر ښویدلو نه؟ نه. ولې؟ نه زه خو ډېر ډارېږم. زه نه ډارېږم. ښه ځه لاړ شه کور ته ځان ورسوه. ښه السلام علیکم. قاري صاحب څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ قراري ده؟ چېرې روان یې بخیر؟ زه سعودي ته. دغه وضعیت ته نه ګورې؟ هوا د وضعیت خو ډېر خراب دی. الله څه بیا خیر غواړو. بس الله تعالی دې موږ او تاسو رحم وکړي. خبرې دلته خو کوم تلفات نه لرو؟ نه انشاءالله اوس کوم تلفات نشته. بیا ګاه شپه درک نه راته معلومېږي. زه په کابل کې وم خو اوس راغلم. کومه سې راغلې؟ موټر خو نه وې که نه؟ موټر رانه دلته سرچرخ تر دغه پسې راسم د بنده لاره چې بنده ده بیا داسې پیاده راغلم. اوس تر کوم ځای پیاده ځې؟ بیا نو دلته ورځو چې کوم موټر و بیا ځو سړو. کېدای شي زما پر سر کې موټر وي. انشاءالله یې به په خیر لاړ شي، خدمت شته، عزتمن شي. درنو لیدونکو همداسې به دغلته نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې کوو. دغه تاسو په تصویر کې ګورئ چې غر بیا راوښویده او موږ هم دلته شیبه په شیبه د خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې کوو او د خپلو مجاهدینو سره به هم خبرې اترې وکړو. هغه کسان چې دلته راغلي دي او په لومړنۍ مرستې خپلو هیوادوالو ته را رسولي دي او لاره چې بنده وه دغسې دوړې دي. درنو لیدونکو موږ هم پلی تګ هم پکې لږ څه ستونزمن دی. د مجاهدینو سره خبرې اترې کوو چې ډېر ځل یې خدمت وکړو، راغلل، حادثې ته رسیدګي وکړل او فرعي سړک یې جوړ کړو د خپلو هیوادوالو لپاره تر څو وکولی شي چې په ارامه سفر وکړي. اوس هم هغه کسان چې غواړي د کابل څخه جلال آباد ته یا د جلال آباد څخه کابل ته سفر وکړي کولی شي چې سفر وکړي. د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا دلته ورته فرعي سړک جوړ شوی دی. درنو لیدونکو تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د فواید عامې یا د ټولګټو وزارت او د دفاع وزارت په ګډه همکارۍ د دغه غر ښویدنې وروسته دغلته یو فرعي سړک جوړ کړی دی.
دا چې بدیل لارې نورې کومې دي پرته دغه فرعي سړک څخه د ټولګټو وزارت وزیر صاحب هم راغلی ولاندې د کار څارنه کوي خو ویان صاحب زموږ تر څنګ ولاړ دی غواړم دوی سره هم خبرې اترې کړو السلام علیکم ویان صاحب ټول بخیر مننه ډېره مننه ژوندی اوسئ غر راښودلی دی د 2 ورځې کېږي چې زموږ هېوادوال ډېر سخت ستونزو سره مخ دي بدیل فکر شوی دی په لارو باندې او که نه تشکر بسیار زیاد متاسفانه به اثر لغزش کوه شهرهای کابل جلال آباد 2 روز میشه که برای ترافیک مسدود است. وزارت فواید ما در همکاری با وزارت دفاع ملی از همان روز اول پرسنل و وسایل در ساحه حضور داره و ما در قسمت یک راه بدیل عملا شما میبینید که کار میکنیم به خاطر سهولت هموطنان عزیز خود. اما طی اعلامیه های رسمی که ما به هموطنان عزیز خود شریک ساختیم هموطنان عزیز ما میتونن از راه لطبند و همچنان از راه تگاب و ولایت کاپیسا به طرف جلال آباد یا رفت آمد داشته باشند. ما تلاش خود انجام میدیم تا عین زمان که کار میکنیم یک راه بدیل هم در این ساحه داشته باشیم تا که بتانیم لغزش کوه خاتمه پیدا بکنه و ما شهرهای اصلی برای ترافیک پاککاری و بازنمایی. دلته مونږ ګورو دغه فرعي لاره چې جوړه شوې ده تر ډېره هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې عاجل مریض ولري یا په موټر کې زنانه اوسي ډېر عاجل کار ولري دغه لاره هم ده خو دکې لږ ستونزې دا دي چې خطر پکې شته ځکه ډېره نږدې ده دغه غر ته غر چې راخویږي. دقیقا یکی از مشکلات عمده و اساسی را متاسفانه می است که ما کدام بدیل دورتر از این نداریم. ما عملا در ساحه‌ای که بین دوکو یا ساحه نزدیک 3 کیلومتری دروازه کابل قرار داره کار میکنیم و تلاش خود انجام میدیم. وسایلی که بار ضروری دارن یا مثلا میوجات است و همچنان مریض دارا به این مسیر رفت آمد میکنه راه اول برای اینا خلاص میکنیم. بعد از او کار ما که تکمیل شد راه بروی همه وسایل انشالله ما اجازه میدیم تا اینا بتونن که از این مسیر عبور داشته باشن. ډېر مننه سره قاري صاحب ټیلرې په دغه لار نه لیدل کېږي دا نن ځکه لاره بنده ده او په دغه لاندې فرعي لاره نشي کولی عبور وکړي. آیا هغه تجاران چې په ټیلرو کې مال لري هغه بیخي بند دي که نه په لطبند لاره ورته اجازه شته؟ وسایط باربری بلندتناش که بار انتقال میده و هم میتون از راه ولایت کاپیسا ولایت ولسوالی تگاب رفت آمد بکنن و هم از راه لطبند. ما در این مسیری که فعلا شما میبینید که عملا در ساحه کار میکنیم برای وسایط خرد تا قیه اجازه عبور مرور داده میشه. کوشش ما این است که با ختم کار وسایط دیگر را اجازه بدیم که از این مسیر عبور داشته باشن. قاری صاحب عمده دلیل څه کېدای شي دغه غر ښویدنې؟ خب دلیل عمده‌اش کدام دلیل خاص نیست. در سالهای گذشته متاسفانه لغزش کوه به این مسیر بوده. این بار اول نیست. ما تلاش خود انجام میدیم راه را دوباره برای ترافیک باز بکنم. سلامت اوسئ تل کامیاب اوسئ. مونږ ډېر وغوښتل چې وزیر صاحب سره مرکه وکړو. وزیر صاحب خپله راغلی دی او غواړي د خپلو هېوادوالو په خدمت کې اوسي او کار وکړي او د کار څخه څارنه وکړي. نو مونږ ونه شو کولی چې وزیر صاحب مرکه وکړو. نو قدرمن ویان صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې مونږ ته یې وخت راکړو. ډېره مننه. تاسو مننه. درنو لیدونکو هېوادوال مو دلته د خلکو په خدمت کې دي د خپل اولس په خدمت کې دي. دغه ګران دوست سره خبرې اترې کوو چې دغلته موټر ته رهنمایي کوي چې په کومه لار لاړ شي. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر صحت دې ښه دی؟ کراري ده؟ آرام څومره وخت کېږي دغلته په کار بوخت یو په خدمت بوخت؟ د نابل پرون بیګانه دلته موږ یو همدغه ځای کې شپې او د ورځې دلته ولاړ یو ښه چې دغه ځای کې اوس خو فعلا هغه سړک تاسو ګورئ چې هغه سړک خپله وران شوې ده تیږې راغلي ته خو د لږ مخ کامرې ته واړوه. او دغه سړک چې ده دلته د بعضې څوک چې د عاجل والا دي که نه دا څوک یا مریضان یا هغه له خاطر یې لږ زره دا سړک یې جوړ کړی چې موقتي توګه باندې فرعي سړک جوړ او تر څو چې دغه مشکل حل کېږي. دا پېښه څنګه رامنځته شوه قاری صاحب؟ دغه ځای کې دغه تیږې ښویېږي د پاس سر نه خدای پاک کارونه دي دې کې موږ وچ شوي. ډېری هېوادوال مو وایي دغه ځای نه مخکې چې غر نه و راښودلی یو اونۍ وړاندې پورې خلکو دغه ځای نه تیږې وړلې په موټرو کې یعنې هغه یې لامل کېدی شي. شاید دغه فواید امي والا دغه موږ سره ولاړ دي دوی مخکې څو دفعې دي خلکو ته ویل چې دلته کار مه کوئ. دوی خپله راغله دلته دا سړک یې بند کړ. موږ خپله ورسره ولاړو چې دلته سړک یې تیږې واچولې چې نور دلته خلک کار ونه کوي. دا مخکې نه کار شوی و نو اوس نو فعلا دغه ځای کې نو تیږې دي ښویېږي.
درنو لیدونکو د دفاع وزارت نمایندګان مې ترڅنګ ولاړ دي، غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم د دوی او د فواد عامې یا د ټولګټو وزارت سره په ګډه همکارۍ سړک جوړ شوی دی چې د خپلو هېوادوالو په خدمت کې دي او خپل هم راغلي دي د څارنې لپاره. دوی سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم قاری صاحب. جوړ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد داود هستیم، کماندان کندک ساختمانی لیوه انجینری ملی سردرسی وزارت دفاع. سلامت باشین. دا راته ووایي قاری صاحب چې د دغې لارې بدیل کې پرته د دغې فرعي لارې چې اوس جوړه شوې ده دغلته جوړېږي، کار جریان لري، نورې کومې لارې بدیل شته او که نه شته؟ فضل احسان الله لیوه انجینری همراه با فواید عامه کابل، ریاست فواید عامه کابل، راهی را که شما میبینین از اثر ریزش کوه راه عمومی محسوب شده بودن. از دو روز این طرف ما بدلش تقریبا 1 کیلومتر بدل راه را جور کردیم. الحمدلله دو طرفه راه باز شدن. علاوه از این راه دو راه دیگه هم است، راه تگاب است و راه شیبر است، لطبند است. انشالله راه برای دو طرفه برای هموطنای ما چیز هستن باز شدن. این کوره که شما میبینید ډېره غټه تیږه راغله، تاسو لاره پرېږدئ. دلیل یې څه کېدای شي قاري صاحب؟ دلیل بکار انجینران ناپخته نسی. بله، مسلک کسان نه او مسلکي کسان نه پوښتنه وشي نو دغه ډېر زیات خطر جوړوي او دغه فرعي لار هم تر ډېره نشي کېدلی چې هېوادوالو ته کار ورکړي. نو هغه لطبن لاره مخکې د فواید عامې نماینده مونږ ته ویلې چې لطبن لاره هم شته، زموږ هېوادوال کولی شي که عاجل کار ولري دغه لار نه عبور مرور وکړي او هم د کاپیسا لاره شته. انشالله کاپیسا راه کاپیسا هم انشالله باز است. ما کوشش میکنیم کدام جایی که صعب العبور باشه انشالله ما همکاری فواید عامه توسط لیوه انجینری سدرسی وزارت دفاع ملی انشالله راه تگاب و راه لطبند کوشش میکنیم که برای هموطنای عزیز راه زمینه را مساعد بکنیم تا اینکه عبور مرور هموطنای عزیز در اونجا مشکل پیدا نکنه. سلامت اوسئ، تل به خپل کارونو کې بریالي اوسئ. ډېره مننه. مننه. السلام علیکم. چېرته روان یې داسې وارخطا یې؟ ننګرهار ته د خیره. کوم ځای نه راغلی؟ کابل نه. نو څنګه په منډه روان یې؟ په منډه خو ننګرهار ته نه رسېږي. بس کوشش وکړو چې ورسېږو. په منډه ځان رسې؟ موټر یې نشته؟ شته د موټر خپل شته. نو څنګه داسې وارخطا راغلی د خوا نه؟ چې زه روز لاړ شم. ښه، اخوا نه موټر کې راغلی؟ هو. کوم ځای پورې موټر کې راغلی؟ همدې دغه پورې. ښه، ته دغه وضعیت نه خبر نه وې چې په نن ورځ ننګرهار ته روان یې؟ ولا خبر نه و، بس همداسې حرکت مې وکړ. ښه، په خیر لاړ شې. وروره ته چېرې روان یې؟ تا سره خو سودا هم ده. دغلته راشه، دغلته زما څنګ ته راشه. خیر دوړو خو شته دی، موږ هم پکې ولاړ یې. څنګه یې؟ قراري ده. تا هم زموږ غوندې ځان جوړ کړی، سپین کالي دي اچولي، پاک سوتره ویښتان دې م غوړ کړي دي. بدبختي چې راشي بس دغه به وي. چېرې روان وې؟ والله کته روان یم سروبي طرف ته. ښه، دوا ده فکر کوم. دواخانې ته وړل ډېر ضرور ځکه دا شي نه اولياتو کې اولياتو کې راشي ډېر ضرورت وي. بله بله، بس دا هم هېوادوالو ته یو خدمت دی چې په دغه بد وضعیت کې سخت وضعیت کې روان یې او دواخانې ته دوا وړئ. موږ نه د نورو مریضانو صحت مهم ده. بلکل، بس هېوادوالو ته خدمت مهم دی. اخوا نه موټر کې راغلی؟ نه هغلته یو پیادروي پورې یو څه نه څه پورې خو موټر کې رالو، بیا اوس پیادرو هم راووهه. خطر ځای کې چې موټر نه پرېږدي نو هېوادوالو ته اجازه ورکوي، خو باید زر منډه ووهي، ایمرجنسي ځای کې باید منډه ووهي. بله، ځینې د مجاهدینو موټرې تېرېږي هغې کې هم پرېږدي چې شاته هېوادوال مو چې پیاده روان دي هغې کې کښېني او در دغه ځای راورسوي. نه نه نه، ځکه دا سخت حالت کې دی چاته هم اجازه نه ورکوي. دا چې راځي هم ډېر سخت حالت کې راځي. او بلکل، نو مجاهدین به چېرته داسې کار وکړي سختو کې ځان ورکړي دومره په اسانه باندې. بلکل، بس الله تعالی دې رحم وکړي. والله یو خدمت دې وکړو چې ډېر عاجل یې موږ تاسو ته فرعي سړک جوړ کړو. نو ولا کور یې ودان دا خو کار کار وکړي ځکه زما اول ضرورت اوس ډېر خفه وم چې اوس راغلم دا مشکل راته حل شي، ډېر خوندي وکړي. بله بله، په خیر لاړ شي. ډېره مننه.
درنو لیدونکو تن هیوادوال مو چې کورونه په همدې ساحه کې نږدې دي غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم. سلام نورجون په خیر. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې په خیر یې؟ شکر. کورونه هم دلته نږدې دي؟ دغه اډې نه پاس دي. ښه غر چې کله راوخوېدو خبر شولې؟ هو خبر شو. په هماغه ورځ دې ورته ځان راورسوه؟ هو هماغه ورځ مې ځان ښه څنګه و څوک خوږ شوي نه وو؟ نه نه انشاءالله خلک بچ دي او ښه مزاحم نه شوی. لاره بنده شوې؟ لاره بنده شوې. دغه لاندې فرعي لاره خو خلاصه ده؟ هو دا خلاصه ده او ډېرې اوس کوټورې لګیا دي جوړوي. کار پرې کوي؟ کار پرې کوي. خلک کولی شي په دې فرعي لاره باندې رفت آمد وکړي؟ هو خلک په وقفه توګه؟ هو که نه هلته خو چې موږ ګورو د هېواد بیړني بچیان لګیا دي کار کوي او په وقفه توګه خپل هېوادوال ته لاره ورکوي چې تېر شي. هو تیږې راغلې دي لاره بنده ده. او لاره ډېره بنده شوې بنده شوې ده. ښه ته د څه دپاره دخوا راغلی؟ همداسې د سیل دپاره راغلو ما چې لږ سیل وکړو. تیږې لږ راغلې ډېرې راغلې. ښه ته پرون هم راغلی وې که نه؟ پرون هم راغلی یم. خو نن بیا چېرته راغلی؟ نن بیا راغلو بېګا شپې د غر ډېرې شپې راغلی. ډېر هم د شپې هم بیخي زیات راغلی و؟ ډېر زیات راغلی. ښه څومره فرق پکې راغلی؟ پرون ډېر راغلی و که د شپې؟ نه شپې ډېر راغلی. پرون دومره سړک نه و بند؟ پرون دونه نه و بند، پرون لږ و. ښه بس ډېره مننه تا نه په خیر لاړ شي. خیر. درنو لیدونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې کابل جلال آباد لاره کې غر راښویدلی دی او دغه لاره کې یو فرعي سړک د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا هیوادوال ته جوړ شوی دی. هغه هیوادوال چې مسافرین دي او عاجل کار لري نو هغوی دپاره دا لاره خلاصه ده، کولی شي چې په وقفه‌ي توګه په دغه لاره سفر وکړي. نو درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شي.